السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ او ژوند ته به تازه یې. د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې شکیله ناز وایي چې د خپلو راتلونکو ټپو دپاره یې ویډیو د شیرشاه په تاریخي کیله کې جوړه کړې ده چې زر به یې خپلو مینوالو سره شریکه کړي. نوموړې چې په دې وروستو پښتنو موسیقار ته بیا یو ځلې راستونزی شوې ده، یو البم نوې سندرې یې هم ریکارډ کړي دي او خپلو مینوالو ته یې وړاندې کړي دي. اوس تازه نوموړې د خپل راتلونکو ټپو یو عکس په شیر کړی دی چې دغه ټپو ته یې د خار یاري نوم ورکړی دی او دا په عکسونو کې هم لیدلی کېږي چې په کم تاریخي کیله کې ولاړه ده. هغې د دې ټپو د عکس سره لیکلی دي: زما نوې ټپې چې د شیرشاه په تاریخي کیله کې یې ریکارډینګ شوی دی، 2 ورځې وروسته به ستاسو مخې ته راشي انشاءالله. هغه په خپل پوسټ کې زیاتوي په دې تاریخي کیله کې د ویډیو جوړولو یو مقصد دا هم و چې په دې خطه کې د پښتون قام نوی نسل چې کم دی نو دې نه بې خبره پاتې نشي. نو دوستانو، دا و نوی خبر چې تاسو ټولو سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو چینل له سره یو لایک ضرور ورکړئ او ویډیو د خپلو دوستانو سره مخکې هم شریکه کړئ. اور اوس راکړئ ماته اجازت تر د بلې ویډیو پورې د ځان او د خپل خپلوانو ډېر ډېر خیال ساتئ او موږ در سره هم په دعاګانو کې یاد ساتئ. د لوی الله په امان.